دغه شان ده کله سړی اوده شي په دې خوب کې شیطان راځي قسم قسم له شکلونو سره او تا ته به څه حالات ښیي. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الرؤیا الصالحة من الله، ښایسته خوب دا د الله د طرف نه دی. والحلم من الشیطان، او بد خوبونه دا احتلامونه دا د شیطان د طرف نه دي. فاذا رأى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب، پس کله چې تا یې ښه خوب ولیدو دا صرف هغه کس ته بیانوه چې هغه ستا سره مینه ده او ستا خیرخوا دی. هر چا ته خوب مه بیانوه، ښه خوب دی که بد خوب دی، خوب هر چا ته مه بیانوه، ځکه چې د دې تعبیر چا څنګه راووکه هغه قشان د واقع کېږي. لهذا که سړی ستا خیرخوا و او به تا لپاره سوچ کوي، تا له به ښه تعبیر راکوي، او که بدخوا دی تا به خوب ښه لیدلی هغه به تا له بد تعبیر راوباسي، د هغې تعبیر هغه قشانده کېږي. لهذا د هر چا ته خپل خوب به بیانوه. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، او کله چې د خوب کې داسې حالات وویني چې هغه تا له ناخوښه دي نو فورا د الله څخه پناه وغواړه، د شیطان د شر نه پناه وغواړه. دا ووایه اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان، الله څخه پناه غواړم د دې خوب د شر نه او د شیطان د شر نه. شیطان دا کار وکړو. او بیا وليطفل ثلاثا، درې ځله چې کوم دی ګس طرف دی هغه توکه. ولا يحدث بها احدا فانه لن تضره، دا چاته بیانوم څوک پر تا بیان کړی نه تا ته نقصان نشي رسولی. تا چې خوب چاته بیان کو هغه درې تعبیر راوواخه بیا به دا چې کوم دی تا ته نقصان رسي. لهذا خو خوب هم خیرخوا ته بیان کا، بد خوب چاته هم بیانوه، صرف د شیطان د شر نه الله څخه پناه وغواړه او د دې خوب د شر نه الله څخه پناه وغواړه. کله کله به دا شیطان ستا خوب کې تا له یو بزرګ په شکل کې راشي. زه فلانې بابا ته ویمه چې زما غرس وکړه، زما قبر ته راشه، زما ګټې به زامن ومونږه، قسم قسم دا شیطان راځي په خوب کې تا داخلي. ځکه چې شیطان ښایسته شکل کې راشي او تا ته دا ووایي دا کار وکړه دا کار وکړه، بیا د ما فلانې بزرګ په خوب کې ولیدو هغه ما ته دا کار ښیلی واقع د شریعت نه خلاف وي، هغه د سنتو نه خلاف وي، هغه بدعات وي، نو شیطان خو پکې خپل کار وواښکو. دا یې باندې دا خیال وکړو چې بس تا ته ثواب والا کار وکړو، لیکن د ثواب کار پکې نه کېږي. لهذا هر عمل چې تا ته شیطان ښودلی دی که هغه د اول نه قرآن او حدیث باندې هغه پرکه وکړه، که د قرآن او حدیث مطابق نو بیا خو پې عمل وکړه، او که د هغې نه خلاف دی نو پوه شه دا شیطان راغلی و. لهذا بیا داسې خوب باندې عمل مه کوه. یو دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شکل کې شیطان خوب کې نشي راتللی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني، چا چې زه خوب کې ولیدلم یقینا هغه زه ولیدلم. فإن الشیطان لا يتمثل بي في صورتي، شیطان زما په صورت کې هغه خوب کې نشي راتللی. باقي د بزرګانو په شکل کې راتلی شي، بابا په شکل کې راغی، یو سپینګري په شکل کې راغی، خو سپینې کپړې اچولې پټکې ولې هغه په شکل کې راغی، غلطه خبره استاذین کې واچوله ته هغې باندې عمل وکړو، دا راتلی شي. لیکن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شکل مبارک کې هغه نشي راتللی، د هغو په صورت کې هغه نشي راتللی. که چا خوب کې نبي علیه الصلاة والسلام ولیدو د یقینا هغه ولیدو، دا کېدی شي د ایمان کمی او زیاتې دی وجې نه څوک په یو حالت کې ویني، څوک بل حالت کې ویني، څوک داسې حالت کې ویني چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه ځوان و، څوک داسې حالت کې ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بوډا و، څوک داسې حالت کې ویني چې د هغه ګیره مبارکه تکه سپینه وه، څوک ویني چې هغه توره وه. دا د ایمان فرق کېدی شي، ایمان کې کته کمی بیشي دی وجې نه کې لیدلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. لهذا هغه خلق چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام خوب کې لیدلی وي هغه یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی دی. نو شیطان صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شکل او په صورت کې نشي راتللی، باقي دی هر چا په شکل او صورت کې راتلی شي. نو خوبونو کوم دی تاسو لازي تاسو ته بدې خبرې ښیي، یا به ته بدعت ښیي، یا به ته شرک ښیي، او ته به په هغې باندې عمل کوې چې ما د خوب کې دا لیدلي وو، او تا به خپل خیال دی چې ما د ثواب کار وکړو، هغه به د قرآن نه هم خلاف وي، هغه به د شریعت نه هم خلاف وي، هغه د اسلامي د عقایدو نه هم خلاف وي. لهذا هر خوب باندې عمل مه کوئ، چاته بیانوئ پس د هغې نه چې کوم دی هغه بیا خو هغه هم خیرخوا ته بیانوه، پوه ته تعبیر باندې پوهېږي.